سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. یو نوي بلاګ ته ښه راغلاست. د جمعې ورځ ده، په کندهار افغانستان اینو مینه کې یم. داسې په تفریح راووتم، نو جمعې مازدیګری دی، نو ما د تفریح به وکړو. نو راځئ نو تاسو به هم راسره وګرځوو، شاوخوا به وګرځېږو چې خلک د جمعې ورځ څنګه لمانځي، څه کیسې دي. راځئ نو د بلاګ په طرف. اوس هم د اینو مینې د باغ په ساحه کې یم. دا ساحه هم د باغ په نامه مشهوره ده. نو د دې خوا به سوکه سوکه ځو، د هغه ځای ته به ورځو چې هلته میله وال ډېر کښېني، میلې والا راځي. د جمعې ورځ ده، نو خامخا میلې والا ډېر راځي. اوس هم بس د باغ عمومي فوارې ته دا دی راورسېدم. ډېر ناولده موټر دی، ماته راکړه چې پکښې دا بل موټر یې مخه ونیوله، که نه داسې ښه سپورټ ماډله موټر و، ما پکښې راواوېخم. دا هم وینې اکثره مینه وال ناست دي. راورسېدو د باغ پوله ته. دا پل نو بس اول اینو مینه و دوم اینو مینه سره جلا کوي. دې خوا ته د باغ ساحه یعنې اول اینو مینه ده، هغه خوا ته دوم اینو مینه. بس عمومي تللې ده، د غټې عمومي دروازې ته. د جمعې په ورځ نو رش زیات وي. اوس نو یو څه دا شینګیا منګیا هم کمه ده په اینو مینه کې، یو څه دا شان سره زیات سي، ځکه په دوبي کې میله وال ډېر نه راځي، ځکه دلته سایه دونه نه وي څونه چې په ارغنداو کې یعنې په وتلو ساحو کې دلته ګزاره نه شي کولی، ځکه د ورځې شینګیا کمه وي، لمر زیات، ګرمي، او چې داسې ووځي بیا نو هلته د ورځې هم ټوله ورځ میله کولی شي. دلته بس اکثره خلک چې مازدیګر د ارغنداو له دې ځایو څخه د ورځې د میلې سره راسي، بیا نو دې خوا ته راځي، د مازدیګرۍ د لې کښېني شاوخوا. بس یو راوند وي، یو ساعتکی په اینو مینه کې تېروي، بیا ځي بېرته په ورود.
مخامخ چوک چې تاسې وینئ دا خو داسې ویل کېږي چې وایي دا د ایشیا هغه دوم غټترین چوک دی یعنې نو نور موږ هم نه یو خبر چې دا صحیح دی او که یا خو په سترګو چې ورته ګورې ډېره غټ سکویر دی بیخي بیخي چې پر یوه طرف یې څوک روان یې پر بل طرف باندې بیخي معلومیږي نه ده چې مازې معلومیږي د تعمیر یې اوس تازه راپورته کړی دی نو په آینده کې به دلته خامخا مال دی او مسجد دی ډېر شیان دي چوک دی دا اوس چې موږ په راګرځو دا غټ چوک دی ساحه باندې هم ډېر رش د مینهوال د جمعې په ورځ باندې Qawi kişniyano. Ha? بس ټوله میله وال مخامخ چې دا کوویډ-19 مرکز دی په کندهار کې نو د کوویډ-19 مریضان چې هغه دلته په دې ځای کې بستریږي ښه مجهز ځای دی
سره یو وارې دا دغه ته وخیږو، دا مخامخ غونډۍ ته به وخیږو. دلته هم میله وال راځي. نو ګړی دلته هوا ډېره لوکسوي لوړه، که څه هم نن هوا یو څه سره خوپه ده، دوړې زیاتې دي. نو یو وارې به وخیږو چې ښه خوند کې یو ګړی به دورې کښېنو، چای به وڅښو. ډېره ګرمه نه ده، خو ښه خوند کوي چې سړی داسې په حیواناته ځای کې کښېني. ډېر دی ځکه سړی کښېنستی نه شي. لاندې به یو ځای کښېنو، دا نو چې هوا برابر وي بیا دا ځای ډېر ښه خوند کوي، چې نرم شمال لګېږي بیا ښه خوند کوي. اوس باد بیخي زیات دی. ځای څه بېرته شوه کېږو نو له خبرې سره. ځای کښېنو، د ناستې ځای به پیدا کړو، ځکه بهلا ماښام هم دی، لمر ولوېدی. دلته خو باد ډېر و، سړی نه سوی کښېنستی. دا مخ غره ته خلک بیخي اثر نه دونه لوړ یعنې خېژي هلته کښېني، که څه هم نن باد دی نو فکر کوم څنګه ختلي دي، ځکه خوند نه کوي، باد دی مزاحمت کوي، سړی انجوای نه شي کولی. چې هوا لږ برابر وي بیا دا ځای ډېر ښه خوند کوي.
باندې بېرته لاندې راکښته سولو عمومي سړک ته سو راغی